دوستانو خدای دې وکړي ښه به یاستئ او زه داسې یو ځای کې یم چې ډېر عجیبه ځای دی ښه ځینې دوستان به دلته راغلي خو زما اول ځل دی په دا دونه سفرونو کې دا سفر مې اول سفر دی دغه سایډ ته دغه طرف ته خو خوندور سفر به مې انشاءالله دلته تاسو ګورئ داسې ښایسته اوبه روانې دي او نن سبا دلته بیا دا بازار دی ښه د دې ګیلاسونو بازار دی څوک ورته هغه وایي حاجي صاحب دلته بل څوک دې ته څه شی وایي نه یو بل نوم یې مې نام ښه نو موږ راغلي یو جرلیز ولسوالۍ ده بیا دې طرف ته چې دی میدان دغه دی بامیان ولایت بامیانو طرف ته ځو او پس له ډېر وخته زه بامیان مې اول ځل دی چې وینم بیا اول ته الحمدلله 300 کورنیو ته توزیع لرو نو حاجي صاحب سال دی الحمدلله طبیعت دې څنګه دی خیرت دی اوبه څنګه دي اوبه دومره یخې دومره یخې گل خدا که شما چطور هستی بیادر خوب هستی همینجا دکاندار هستی روز چند کارتن میفروشید خب این از باغ خود شما هست نه این از باغ فرمانیست خریدین از دیگه باغ خب ده یک کارتن برای چقدر میمانه ده یک کارتن 35 خوب هستن ماشاءالله یک ماه سیزنش هستن خو یو میاشت د دې وخت دی که نه د دې ګیلاسونو او ګیلاسونه هم داسې ګیلاسونه یو خو هغه په کاربن باندې یا په نور شیان باندې پاخي دا نو بیا ته وګوره هره دانه یې لکه زر قدر که نه حاجي صاحب ته ماشاءالله بیا داسې دا وګوره خوند هم بیا د دې جدا او بلکل نه حاجي صاحب ډېر خوندور دی ماشاءالله ډېر مزهدار دی ډېر مزهدار دی نو موږ به له خیره سفر ته خپل ادامه ورکوو دا ځای داسې یو ځای دی اوبه ګورئ داسې سپینې اوبه د څښلو اوبه روانې دي ښه صفا ګورئ ورته او اخوا ته دغه رقم باغونه دي نور خو موږ مخته راغلو لاره کې مې ویډیو ونه کړه ډېر خوندور باغونه دي دا سړک سیده تللی دی میدان شهر ته که نه میدان وردګو ته او دې خوا ته دا سړک چې دی بیا دا بامیانو ته طرف تللی دی بامیانو ته به هم ورځو او بامیانو ویډیو به هم در سره شریکه کړم همدارنګه د بامیانو بوتان به هم درته وښیم او موږ به خپل سفر ته ادامه ورکړو ما سره ملګري دي یو حاجي صاحب دی یو مې د ورور دی انجینر صاحب سال دی چا سره خبرې کوې نور بل ټیم سره ښځه بل ټیم نه کوې څنګه یې شکر الحمدلله طبیعت دې څنګه دی شکر زما دې ورور ته به دعاګانې کوي صحیح ده او وخت جزاک الله خیر خوند داسې خوند کې ته وګوره بامیان خیر دی څومره لار ده قبل دروازې نه وتلې دا څومره لار ده بامیان ته یو نیم ساعت دې طرف ته خوندور سفر دی غلط درس باندې حاجي صاحب صفا شو لږ مالګه پکې واچو مالګه پکې واچو نو موږ به سفر ته له خیر ادامه ورکړو څوک راځي چکر دی وخت بامیان بهترین رښتیا هوا به درته ووایم جلال آباد و لغمانو دا نورو ولایتونو طرف ته 2 څلوېښت یو څلوېښت 3 څلوېښت خبرې تاسو 22 درجې هغه د ګرمي ده فکر وکړه لکه د ژمي ورځ دي دومره خوندور اوس غنم اوسې واړه دي پکې او اوبه دومره یخې چې لاس پکې 15 دقیقې نه ایسارېږي نو موږ به له خیره لاړ شو تاسو ته ښه وخت بیا به نور ویډیوګان له خیره بامیان درته شریک اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کالیکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه
د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ